زما مقابله په موسیقۍ باندې شوې ده. ما وویل الحمدلله خدایا هغه زمانه ده چې زما پیغمبر قرآن ویلی و، نظر ابن حارث موسیقي غږولې وه. زما پیغمبر بیان کړی، نظر ابن حارث موسیقي غږولې وه. زما پیغمبر بیان کړی دی، نظر ابن حارث ډمې ګډولې دي. الله ته ګواه شه، زه ستا د لارې سړی یم، الله زه ستا د جماعت سړی یم، الله زه ستا پیغام دنیا ته رسوم، الله زه ستا خبره دنیا ته رسوم، الله زه ستا کلام دنیا ته رسوم، الله د پیغمبر فرمان دنیا ته رسوم، د پیغمبر سنت دنیا ته رسوم، د پیغمبر مشن دنیا ته رسوم، د پیغمبر نظریه دنیا ته رسوم، د پیغمبر صحابه دنیا ته ښیم، دغې تحریک دنیا ته ښیم. دا خو یوه مقابله ده، دا خو صرف تره زامن مقابله کوي. الله ګواه اوسه کو د دې مقابلې ته تمام دنیا راغله، الله لښکرې مخې ته راغلې، الله فوجونه مخې ته راغل. رب تا سره واده ده چې په دې بدن کې ستا د الله ستا د قرآن دفاع به کوي، ستا د پیغمبر دفاع به کوي، ستا د پیغمبر د ناموس دفاع به کوي، الله د صحابو دفاع به کوي، الله د اهل بیتو دفاع به کوي، الله د تابعینو دفاع به کوي، الله د تبع تابعینو دفاع به کوي، الله د امامانو دفاع به کوي، الله د علماو دفاع به کوي، د دیندار خلکو دفاع به کوي. خو د کفر لښکرې هر څومره زیات شي، خو د یو کس ته الله والا دفاع نشي کولی. دا مې ایمان او عقیده ده.